شروع کوو د الله په نامې سره. ګورې ورونو، نننۍ موضوع موږ تاسو په اکسل کې البته په هوم ټب کې نوی ګروپ چې شروع کوو هغه کوم ګروپ ده؟ سټایلز ګروپ ده. سټایلز ګروپ کې درې برخې ډېرې مهمې دي. یو کنډیشنل فارمټینګ، فارمټ از ا ټیبل و سیل سټایل. اولنۍ برخه چې کومه یو ده هغه شی ده کنډیشنل فارمټینګ. که چیرته مونږ تاسو دغه ګروپ ته وګورو سټایل، دا سټایل خپله څه ته ویل کیږي؟ یو ډیزاین ته ویل کیږي که نه؟ یعنې دغه ګروپ کې دا درې کوم لسټونه چې کوم یو دي یا دا درې برخې چې کوم یو دي ټول ډیزاین لپاره استعمالیږي. یعنې مونږ یې څه شي لپاره کار ته اخلو؟ ډیزاین لپاره. که فکر مو کړی وي هر یو ګروپ ته تاسو وګورئ، الاینمنټ ګروپ یې څه لپاره استعماله کېدو؟ الاینمنټ لپاره استعمالېدو. صحیح شو. کلیبورډ ګروپ یې څه لپاره استعمالیږي؟ کټ ټو کاپي. دې نه پورته خو شی نه کوي که نه. فونټ ګروپ یې فونټ لپاره استعمالیږي. اوس دغه ګروپ یې څه لپاره استعمالیږي؟ ډیزاین لپاره. په دغو ډیزاینو کې اولنی ډیزاین چې مونږ ورکوو کنډیشنل فارمټینګ دی. څه شی دی؟ کنډیشنل فارمټینګ. را به شو اوس کنډیشنل ته. کنډیشنل اصلا څه ته ویل کېږي؟ کنډیشنل د کنډیشن څخه اخیستل شوی. صحیح شو که نه؟ حالات یا مونږ تاسو ورته ساده الفاظو کې وایو شی شرط. ته ورته وایي شرط. یعنې کنډیشنل فارمټینګ شرطو مطابق مونږ یو ډیزاین ورکوو. چی شي مطابق؟ شرط مطابق مونږ یو ډیزاین ورکوو. مثال په ډول زه وایم که چیرته تا نوم شی و، نوم دې رانه یادوتو. مثلا زه وایم که چیرته ظفرخان نوي نمرې واخیستې نو دې ته دا ایکن وټاکه، دغې سیل ته دا نمبر یې ورکه. ګوره دا یو شرط شو که نه شو؟ یا مثال په ډول زه وایم چې کله وارث و، وارث ته داسې یو کلر ورکه، داسې یو ډیزاین ورکه چې په همدغو ډیزاینو کې زیاتره برخه چې موږ استعمالوو ډیزاین لپاره هغه د فارمټ سیل پراپرټي ده، یعنې کسټم چې کله جوړوو. صحیح ده که نه؟ په لومړي قدم کې په کنډیشنل فارمټینګ کې موږ سره شی ده هایلایټ سیلز رولز. هایلایټ کا، نشانی کا، په اصطلاح په نښه کړه سیلونه، البته څه شي مطابق؟ یو قانون مطابق، یو قاعدې مطابق. بیا دلته موږ سره دومره آپشن دي. دا ګورې ده دا هر یو آپشن باندې باید کار وکړو. صحیح شو. په دغې برخه کې موږ سره اولنۍ برخه چې کوم یو ده ګریټر دی. چې ګریټر دی. ګریټر دین څه کار کوي؟ یو عادت درنه غواړي چې هر عادت نه پورته بل عادت لیکل شوی وي نو هغه به تاسو ته به شي کوي؟ ډیزاین ورکوي. البته په یو سیل کې دا تطبیق کول غواړي که په څو کې؟ اول که په یو سیل کې انتخابوي خو ضرورت نشته سلیکشن وکړي ځکه اکټیو سیل بیا زو انتخابي. بیا که چېرته غواړي چې په څو سیلو باندې تطبیق کوي سیلونه به ورته انتخاب کوي. را به شي کنډیشنل فارمټینګ ته، هایلایټ سیلز رول ته به راشي ګریټر دین. کله چې ګریټر دین ته راغلی په دغه برخه کې تاسو ته وایي فارمټ سیل ډاټ آر ګریټر دین هغه سیلو ته فارمټ ورکه، ډیزاین ورکه چې هغه لوی وي د څه شي نه. دلته به یو عادت ولیکي. صحیح شو. زه ورته یم لوی وي د 50 نه، لوی وي د څونه؟ 50 نه. اوس دلته بیا فارمټ ته ګوره کوم رنګ ورکوي؟ وی لایټ ریډ فیل ویت ډارک ریډ ټیکس. دغه بیکګراوند دی سور رنګ واخلي ولې تیز لایټ داره، او نوشتې دی کوم رنګ واخلي؟ تور. ګورئ اوکې که فعلا کوم شی دغه شو؟ نه. اوس راشه 40 ونه شو 900. ګوره 50 نه پورته دی. حتی خپله 50 هم نه وري چې کله 50 نه زیات شول اتومات به کلر اخلي. بیا ورسېدی. البته دا عادت اختیاري ده. دا عادت شی ده اختیاري ده چې هر یو عادت ورکوي 50 متره نه ده. مونږ اوس په شرط کې ورته څو وټاکل؟ 50 مو وټاکل. اوس واپس راځم ورته وایم چې نه ګریټر دین غټ دی وي د څونه. دلته راشه دا ګورې دا علامه دې باندې کلیک که ورته وایم چې دلته مې هر عادت ولیکلو. اوس یې اوکې کومه ګوره ورته کوم رنګ ورکوم؟ یلو. همدا عادت و. اصل مو چیرته دغه کو په نښه کړو؟ کوم سیل و؟
دا نه و دغه یو دریم سیل و ښه مثال په ډول دلته ورته وایم څو مې ورکړو 50 ګوره دا ګورئ دلته مونږ اوس ورته 50 ورکړه 1500 لیکم کوم سیل باندې مو تطبیق کړو اصل مونږ تطبیق شوی کوم یو دی دلته راځم دوباره انتخابوم خیر ده واپس راځم دا کلیر کوم یو ځل کلیر کم دلته راځم دلته ګورئ هایلایټ ته به راشي تاسو ورته ووایئ چې اصل مونږ ته انتخاب کا هر سیل چې وي دا ګورئ دا سیل هر یو چې وي دلته چې زه هره ویلیو در کوم هغه دې په دې تطبیق شي ګریټر دین دې شي صحیح شو که نه زه وایم نه یو عادت دې وي چې هغه سلو نه پورته وي صحیح شو ګوره دغه عادت ټول سلو نه پورته وي کوم رنګ دې واخلئ ګرین فیل دې وي مثال په ډول لایټ ریډ فیل دې وي همداشان ریډ ټیکس دې وي یا بارډر دې سره وي ګورئ او که بیا چېرته کسټم ډیزاین مو پکار وي دلته یو بل آپشن لرو په نوم د شی کسټم اختیاري یو عادت ورکو آیا هماغه ګروپ نه ده کوم چې تاسو ته کړی فارمټ سیل ده که نه ده دلته راځو مثال په ډول بورډ کومه نوشته او رنګ ورته ورکومه مثال دغه کلر او راځم فیل کې ورته یو کلر اخلم اوس چې کله اوکې کم ګورئ ما ډیزاین جوړ کو که نه اوس چې هر عادت سلو نه پورته کېږي اتومات به کلر اخلي ای شرط مطابق یو ډیزاین مونږ تطبیق نه کړو خو دا کوم شرط و ګریټر دی صحیح شو که نه بیا راځم ورته وایم چې نه دا کلیر کوم دا کلیر بیا وروسته وایي بیا راځم ورته وایم چې نه لیز دین دی وي لیز دین څه معنا کم دی وي ها کم د څونه وي هر چا چې 500 نه کم عادت وي امونږ ته هایلایټ که ګوره دلته بیا ما پراپرټي ده چې کومه مې درته وویلی په کسټوم کې به څه کار کوئ خپله به یو ډیزاین جوړوئ لکه فیل افیکټ یاد مو شي که نه زه ورته یم یو د دا کلر وي بل د دا کلر وي او دې سره یا مثال دا کلر دی وي او دې کې د کوم ډیزاین وي دا ډیزاین وي اوکې که ګوره هماغه ډیزاین اوس پې تطبیق شوی یو ورسېدی خو اختیاري رنګونه د اختیاري ډیزاینونه دي او که چېرته غواړې نه دا شرط دې نه وي بیټوین دې وي بیټوین څه معنا منځ کې یعنې دوو عددو ترمنځ دې وي ای څونه نیولې مثال په ډول 50 نه تر 80 شو مثلا دا ګوره دا هایلایټ پراپرټي نوره هماغه پراپرټي ده ښه هېڅ شی پکې نه وي نشته اوس پې ورسېدی هدف خو مو واخیستو بیا راځم بل شرط یې موږ سره شی دی ایکول مساوي دی وي دا به نه لوی وي نه به وړوکی وي صرف مساوي به وي مساوي څو سره 500 سره مساوي 80 سره نه لرو مساوي 40 سره ګورئ اتومات یې ښیي که نه یې ښیي آیا سوال شته دی کې ښه صحیح پې ورسېدی او بل البته موږ سره آپشن چې دا مساوي هم نه غواړو سکیپ واخمه کینسل کومه څه ورته وایم چې ټیکس ډیټ کنټینټس دی وي کنټینټس څه معنا شامل یو شی پکې شامل زه وایم په هر عدد کې چې درې شامل وي هغه ماته وښایه نوره پراپرټي هماغه پراپرټي دې اوس استعمال درته کوم دا خو زه صرف درته ښیمه استعمال یې اوس درته کوم اوس پې ورسېدی او کسټم کې به تاسو خپله یو رنګ ورکوئ مشکل شی شته واپس راځو ورته وایي چې نه کلیر فارمټ دلته څه سوال شته دغو آپشنو کې ها اوس به راشو اډیټ اکارننګ دا به یو ځل ټول درته وکړم بیا به هر یو ته جدول جوړ کو استعمال به هم درته وکړم چې چېرته مونږ دا استعمالولی شو صحیح ده که اډیټ اکارننګ دا صرف تاریخ لپاره مونږ استعمالوو صحیح شو که نه لکه مثال په ډول دلته راغلم کنټرول 2 ټکي څه کار کوي موجوده تاریخ راوړي نن څویم تاریخ ده 19 د اولې میاشتې ده بیا ورته اوله میاشت شلم 19 بیا ورته اوله میاشت مثلا 18 2019 بیا مثال په ډول 12 میاشت اول تاریخ مثال په ډول 2018 شو مثال درته بیا وایم چې نه 40 تاریخ شو یا 25 تاریخ اوله میاشت 2019 کال ده دلته اول موږ سره باید شی راشي میاشت ولیکلی شي اوله میاشت بیا شی راشي تاریخ راشي وشو که نه اوس په دغو میاشتو کې یا مثال یو دویمه میاشت به هم ټایپ کړم
هغه تاریخونه چې موږ سره په دغه سیلو کې موجود وي هغه تا ته څه کوي هایلایټ کوي ولې ایچي شي مطابق کوم آپشن چې دلته وي ګورئ چې کله کلیک یو بل لیست راځي یو بله وینډو راغله په دغه وینډو کې لیست ده اولنی شی چې وایي یسټرډے یعنی تېرې ورځ تاریخ ماته هایلایټ کا هایلایټ یې کو که نه نور پراپرټي مې چې کومه تاسو ته وکړه هماغه پراپرټي ده ښه دا خو مې درته وکړه که نه ښه تېرې ورځې تاریخ مې نه ده پکار صحیح ده که نه چې شي مې پکار ده نننۍ ورځې تاریخ ماته هایلایټ کا کلیک کې کوې ګوره نننۍ ورځ تاریخ یې مونږ ته هایلایټ کو پوهېږې خو که نه نننۍ ورځې مونږ که نه وي پکار سبا ورځ تاریخ مونږ ته هایلایټ کا آیا سبا ورځې نه ده البته دا سیستم مطابق سیستم کې چې کوم تاریخ وي هماغه مطابق دا ځان هایلایټ کوي که تاسو یې سیستم تاریخ چینج کو مطابق د هماغې به ځان دغه کوي صحیح ده که نه سیستم سره دی پیژني انشاءالله پرې ورسېدې بیا ورته وایي چې نه مونږ ته تېرو 7 ورځو تاریخ هایلایټ کا ګورئ یو 13 هفته لرو یو 13 ورځې لرو اوس چې کله دا کلیک کم ګورئ دا 2 تاریخ یې انتخاب کړه که دا کلیک کم یو انتخاب نه کوم د دې فرق شی ده دا فرق باندې ځکه لاست ویک هم 7 ورځې ده او لاست 7 ډے هم 7 ورځې ده راځئ چې اوس یې دې فرق درته وښیم یعنی دا کوم فرق لري فرق یې دوی ترمنځ څه ده ګورئ که چېرته تاسو د لاست 7 ډے مو انتخاب کو دا 7 ورځې حسابوي لکه ننني تاریخ نه شروع تر وروستیو 7 ورځو پورې کومې 7 ورځې چې تېرې شوي دي دغه ټول پکې حسابوي که هغه په 13 هفته کې وي که دغې هفته کې فرق نه کوي خو که چېرته لاست ویک د انتخاب کو صرف تېرې ورځې 7 ورځې حسابېږي لکه مثال درته ښیم دلته راشئ ګورئ نن څویم تاریخ ده 19 ده اوس ګورئ کرنټ نننۍ ورځې مثال هفته چې کومه یو ده دغې 19 نه شروع شوه تر 14 پورې 19 نه شروع تر 14 پورې دا په کومې هفته کې راځي موجوده هفته کې ښه او که چېرته مونږ ورته وایو لاست ویک صحیح شوه تیره شوې هفته نو دغې 12 نه شروع کېږي تر 6 پورې څونه شروع کېږي 12 نه 6 پورې او که چېرته بیا تاسو شی انتخاب کړئ لاست 7 ډے فکر وکړئ تاریخ څویم ده 14 ده فکر وکړئ دغې ځینه شروع شو یوه ورځ مثال په ډول 7 ورځې حسابوو دویمه درېیمه څلورمه پنځمه شپږمه اوومه دغې تاریخ نه نیولې دغې تاریخه پورې دا 7 ډے راځي یعنې دواړه پکې شاملېږي ښه یعنې دغه هم شاملېږي دغه درې تاریخه او دا هم شاملېږي ځکه دا یې دواړو هفتو تاریخي حساب کړو خو 7 ورځې پوره کړئ نن تاریخ نه وروسته 7 ورځې پوره کوي او که چېرته لاست ویک ورته وایي لاست ویک په دې معنا چې دغه کوم تاریخ چې نن نه ده لاست ویک تیر شوی هفتې کوم تاریخ پکې وي ټول به حسابېږي که نه به حسابېږي اوس پرې ورسېدی هدف خو مو واخیستو که نه نو اوس به راشو دلته ګوره 12 لسم نهم په تېره هفته کې راځي که نه تېره هفته کې راځي 18 ولسم تر 14 پورې 7 ورځو کې راځي نو اوس که چېرته 7 ډے واخلئ خو دا خو شته ده که نه ګوره 18 هم شته 19 هم شته حتی تر 14 پورې کوم تاریخ وي هغه به هم ښیي او که چېرته تاسو دلته لاست ویک واخیسته فعلا شی نشته شته نشته کوم تاریخ نه سټارټ اخیستی و زه ورته اول میاشت ده 11 تاریخ ده 2019 آیا تېره هفته کې اوس دا نه راځي راځي که نه چې انټر کې ګوره هایلایټ یې کو ځکه هغه تېره هفته مو ورته ویلې چې هایلایټ یې کړئ انشاءالله پرې ورسېدی فرق باندې ورسېدی د 7 ډے و لاست ویک صحیح شو که نه بله موضوع مونږ تاسو سره چې کومه یو ده دا به زه کلیر کړمه دلته بله موضوع چې مونږ تاسو سره راځي په ډیټ کې هغه شی ده دس ویک موجوده هفته ګورئ دا یې مښودلو دا یې مښودلو ځکه هغه تاریخ مې درته وښودلو موجوده هفته کې راځي او نیکسټ ویک راتلونکې هفتې لپاره دغه دی ګورئ اوس یې ګورو چې آیا دي که نه دي څویم تاریخ ده 20 ده او 40 اوس وګورئ 20 40 په راتلونکې هفتې کې راځي که نه اوس پرې ورسېدی که نه هدف مو واخیستو
انشاءالله په مشکل شی خو به نه بله موضوع مونږ تاسو سره ده لاست من چې لاست من اوس فعلا کومه میاشت ده جنوري ده. اوس چې لاست من ورته وښیي که چېرته لاست من نه مخکې موږ سره شوی ډسمبر وه که نه وه هغه مې کوم کال و تاریخ فرق نه کوي چې هر تاریخ وي خو لاست من ریکارډ درته ښیي او دس من موجوده میاشت دی او نیکست من راتلونکې میاشت ده. مشکل شی شته؟ اوس به راشو پراپرټي خو هماغه پراپرټي ده چې تاسو پرې پوهېږئ. اوس که چېرته په دې کې کوم ریکارډ کاپي وي مثال په ډول صحیح شو زه وایم هغه ډوپلیکیټ ریکارډ یا یونیک ریکارډ ماته شي کا هایلایټ کوئ ګورئ دا دې سره ډوپلیکیټ ده دا دې سره دا ریکارډ موږ سره شی راغلو ډوپلیکیټ او که بیا یونیک مو پکار وي یعنی واحد کومه کاپي ونه لري بیا به دا انتخاب کې ښه اوس ته ورسېدې ښه صحیح مشکل شی خو نشته. اوس به راشو دغو آپشنو استعمال ته دا ډیر ساده دی خو استعمال یې ډیر زیات ده. دا چیرته استعمالیږي هر یو څه پاره کاروو دې باید ځان پوه کړئ صحیح ده که نه یعنې کومو حالاتو کې مونږ یې دې نه کار اخیسته شو ادارو کې څنګه استعمالولی شو په دې باید ځان پوه کړئ صحیح ده که نه. اول باید دا ریکارډ ټول مونږ ختم کړو دې پاره مونږ یو جدول باید ولرو. څه باید ولرو؟ جدول. خو جدول مختلف دي هر اداره ځان ته خپل جدول لري. تاسو مثلا دې پاره چې کوم ترتیب شوی جدول وي هغې کې هم استعمالولی شي یا خپله ورته ډیزاین کې تر څو تاسو یې دغو کمانډو په استعمال صحیح ده که نه. اوس ګورئ ورته متوجه شئ زه راځم دې پاره جدول جوړوم صحیح شو. البته جدول نمراتو لپاره هم کیږي چون اولنی کوم آپشن چې دی نمراتو ته استعمالوو لکه مثال په ډول students name پښتو دري انګلیش مات صحیح شو. ټوټل مارکس راځي صحیح شو. obtain مارکس راځي او پرسنټیج راځي صحیح شو. مثلا خالد ده داود ده نورالله ده علی جان ده نورجان ده مرجان ده رحمت ده اقبال ده وارث ده حسن ده آتش عثمان صحیح شو. حبیب بس دغه نمرې دي. اوس دلته متوجه شئ یو منټ تاسو متوجه شئ دلته صحیح شو. دلته راځم دا شی شول په دې خو پوهېږئ که نه یعنې ګوره څومره ګټه یې درته کړې. متوجه اوسېږئ اول خو په دغې سیلو باندې ځان پوه کړئ. دا موږ سره نمرې دي صحیح شو. دا به زه واړم چې شي ته جنرال ته دا نمرې دي. مونږ غواړو دا مکاتبو کې که تاسو فکر کړی شرط دا ده چې 40 نه باید نمره دې پورته وي. هر چا چې 40 نه ښکته وه ناکام ده. اوس به دا څنګه معلوموئ؟ جدول زیات ده. مثال په ډول هر مضمون کې چا چې 40 نه کمې وړي دي هغه زه وایم رنګ سور که اتوماتیک خیر راشه چېرته لیز دین کمانډ ورته واخله چې شی لیز دین کله مو چې کلیک کو څو نمرې زه وایم 40 صحیح شو. یو کس په کوم سبجیکټ کې ناکام ده؟ دري کې صحیح ده که نه. نو دلته راشي کوم کلر ورکوي کسټم رنګ جوړ کړي. دا خو سیسټم جوړ کړی زه یم رنګ د سور وي بیکګراوند
یا مثال په ډول دا رنګ دی وي یا فل بیکګراوند ورته واخلئ څه رقم ته وایم چې یو د دا کلر وي بل د دا یو وي او دلته راشي په دې شکل اوکې او نوشتو رنګ نوشتې هم دغې ځینه ورته چینج کړي زه یم دا په دې شکل او بولډ اوکې که اوکې دغه ده وشو که نه په دې ورسېدی یو سبجیکټ کې دی ناکام شو صحیح شو اوس ټوټل مارک څو سبجیکټه لرو 4 خی 4 ضرب سل څو کېږي 400 خی 400 به ولیکئ انټر به کړئ کله مو چې انټر کو د نورو ته یې مه لیکئ دلته انتخاب کې ډبل کلیک دا خو ټوټل مارک شوه دا 400 نه دغې هر یو کس څو نمرې وړي دي نو څه کار به وکړي مساوي دغه پښتو چې کومه نمره دی جمع به دري کې دري به جمع انګلیش کې او انګلیش به جمع ریاضي کې انټر به کې 310 نمرې وړي 400 نه څو وړي 310 ډبل کلیک اسانه طریقه یو طریقه کنټرول زد انډو انتخاب کنټرول ډي دویمه طریقه صحیح شو بیا انډو کومه درېمه طریقه شه ده کشه کې دسه اره طریقه چې درته اسانه وي صحیح ده کړه ها اوس هر یو کس څو فیصده پوره کړي دي هر یو کس څو فیصده پوره کړي دي نو فیصدي معلومولو لپاره څه کار کوو مساوي څو نمرې چې وړي دي آپټین مارک ده که نه تقسیم به کې په څه شي باندې سبجیکټو باندې څو سبجیکټه لرو 4 سبجیکټه دا فورمول ده ښه دلته راځم رقم ته مساوي صحیح شو او مارکس یعنی آپټین مارک تقسیم پر سبجیکټس باندې باید تقسیم کې بس خلا نه دا خو به تاسو ته ولیکلو چې دا فرمول یعنی څو نمرې چې وړي وي تقسیم په سبجیکټو کا بس دا به کار کوي صحیح شو دلته ورته لیکم شی فرمولا دا تاسو فرمول صحیح شو کنه نو دلته اوس راځو دلته څه ورته وي ډبل کلیک د 2% وړي د مثال 2 مختلف فیصدي ده کنه ده زه غواړم معلوم کم هغه کسان چې 80% پورته ده باید ما ته هایلایټ شي مثلا بورسیا کې استوما لکه بورسیې تاسو کتلې په دې افغانستان کې مختلفې بورسیې راځي هغه خو شرط لري که نه لري خپل شرط او قوانین یا مثلا بعضې انسټیټیوټ دي 2 کلن دي هغه چې کله ته تحصیلاتو ته ځې 4 کلن کوي هغې شرط دا ده چې فیصدي دې باید 80 نه پورته وي صحیح شو که نه همداسې شرطونه لري که نه لري خپل شرطونه لري یعنی اوس مونږ شرط مثلا بورسیې لپاره داسې ټاکو چې هر چا مزمله متوجه چې هر چا مثال په ډول 80% پورته وه هغه مونږ ته شی که هایلایټ که اوس راځم څه ورته هایلایټ چې ورته واخلئ ګریټر دین ها ګریټر دین اوس څه ورته وي په دغې ګریټر دین کې ورته وي چې هر چا پرسنټیج 80 نه پورته و هغه مونږ ته شی که بلو کلر ورکه فل شی که دا بلو کلر که اوکې او نوشتو رنګم کسټم ته راځم مثال سپین اوکې یو کس ده چې فیصدي 80 نه پورته ده خالد ټوټلی څو نمرې وړي دومره نمرې وړي هغه چې هر یو سبجیکټ وي اوس ګورئ یو بل قسم فیصدي پورته کوم 9 وي 80 مثال په ډول او 90 انټر کم مثال 90 انټر کم ګوره اتومات هایلایټ کیږي څه ورسېدی دغه دوه آپشنو باندې خو رسې بیا که فکر مو کړی وي مثال په ډول داسې یو وخت راځي دغه بورسیو ته چې امتحان ورکوئ یا دغه ته امتحان ورکوئ دوی خو خپل لیمیټ ټاکي که نه یې ټاکي صحیح شو که نه داسې لیمیټ ټاکي مثال په ډول دغې تاریخ نه نیولې تر دغې تاریخه پورې مثال یو تاریخ ورته لیکي هر تاریخ نه یا مثال په ډول د فیصدي کې خبرې درته کوم وایم چې هر چا فیصدي د 80 نه نیولې تر 95 پورې وه دغې بورسیې ته ورکه چا چې 95 نه نیولې وي تر دغه پورې دغې مثال په ډول هیواد ته ورکه دا ګورې دا یعنې شرطونه دي نو دې کار لپاره هم مونږ تاسو عمده بل شرط نه کار اخلو چې شي نه بټوین نه څه ورته بټوین زه وایم چې هر چا فیصدي د 80 نه نیولې تر 90 پورې
وی نو هغه شی کا رنگ گرین کا یا گرین کا. دا مثلا انډیا تاسو ته فکر وکړئ نور ګوري هغه دغه ځکه که ګریټر دین ورته وایي هغه خو مثال په ډول شپېتو نه پورته اتیام راځي نویم راځي بیا دا بټوین ټارګټ ټاکي دغې نه نیولې تر دغې حده پورې اوس بیا ورسېدی مشکل شی خو نشته دی. یا مثال په ډول عمده بټوین یو بل مثال درکمه همدلته راځم لاندې هغه خو وروسته وایي که نه یار دلته راشه ودرېږه مثال په ډول دا سولټ ګورې ډسینډینګ به کې بس خلاص نور صحیح شو. دا وروسته وایي ګورې ښه دلته راشه دلته دا ګورې سورټ اینډ فلټر سورټ لارجسٹ ټو سمالسٹ اول نمره صحیح شو. نور مشکل شی خو نشته. اوس دلته یو بله موضوع ده. بله موضوع شی ده چې مثال په ډول دا بټوین بیا هم درته استعمالوم لکه ایچ چې کوم یو ده مثال ته ځې دغه اخلې انتخاباتي کارت اخلې صحیح شو نو یا رایه ورکوي دی خو قانون ټاکلی ده که نه چې مثال په ډول څونه باید پورته وي 18 پورته وي صحیح شو نو ګریټر دین به واخلې. اوس داسې یو وخت راځي چې مثال په ډول ته نظام کې وظیفه اخلې یا مثلا دولتي وظیفه اخلې هغې سن باید 18 نه نیولې وي تر څو پورې ده فعلا 15 پورې ده 15 پورې ده نه خو یعنی 15 څلوېښت به کو خدا یعنی ټارګټ به ټاکې نو دې کار لپاره فکر وکړئ نیم لرو ایج لرو صحیح شو. خالد راغلو دا یې 90 کالو شو صحیح شو. بل داود راغلو مثال په ډول دا د 15 کالو شو یا مثلا وایو چې دا د 25 کالو شو. بل نور الله راغلو صحیح شو دا د مثال په ډول 18 کالو شو. داود جان راغلو دا د 14 کالو شو صحیح شو. اوس دلته مونږ لیمیټ په دې ایج کې ورته ټاکو چې کې ایج کې مثال دا وظیفه اخلي یا مثال په ډول رایه ورکوي نو دلته اوس څه ورته وایم بټوین کا یو څونه نیولې 18 نه نیولې تر 15 پورې هغه کسان چې مونږ سره وي هغه مونږ ته هایلایټ که متوقع څوک چې نه وي هغه ما هایلایټ کوي دا 2 کسه دي متوقع مونږ په اصطلاح کارمندان نه دي یا باید راوغوښتلی شي ولې سنې کم ده دا خو یعنې ډیټابیس هایلایټ کوي تاسو سره په زرهاو ریکارډ وي په زرهاو ریکارډ کې یو ریکارډ مشخص کول ګرانه خبر ده دې باندې مو رسېدی ښه صحیح. ایکول باندې خو پوهېږئ ایکول څه لپاره ده زه څه وایم په دې دغه کې جدول کې دې جدول کې مثال په ډول زه وایم مونږ ته صرف هغه ریکارډ را پیدا کا چې نوم یې داود وي هایلایټ کا ګوره مستقیم درته هایلایټ کو او رنګ خو بیا دغې ځای نه انتخابولی شي مشکل شی شته ښه صحیح پرې ورسېدم. یا مثال په ډول هر څوک چې داود په نوم وي هغې بولډ دې وي لیکلی په دې رنګ کې دې وي او فعل یې دغه رنګ وي اوس چې کله اوکې کو ګورئ اوس پرې ورسېدی مشکل شی خو نشته. دا البته مثال په ډول نورو مسایلو کې استعمالولی شو لکه مثال په ډول تذکرې دي که نه تذکرې نو ته تذکرې ټولې نوشته شوي دي آی ډي دې ووایه آی ډي درته وایي ډایرکټ کې هایلایټ کړي ډایرکټ کې شي کې هایلایټ کړي دا یو مسله. بله مسله شی ده بله فکر وکړئ دې جدول کې نه خو یو بل جدول به دلته لاندې جوړ کړم دلته نیم لرو جنډر لرو صحیح شو او په اصطلاح سلری لرو وظیفې نه لیکو خالده مثلا داود فهیمه ولید فرضیه شو. بل مثال په ډول ولید جان شو مثال په ډول شفیقه همداشان نور نمونه صحیح شول کړه. اوس دلته جنډر یې ټاکو ښه متوجه شي یعنې دا مثال باندې ځان پوه کې دا شی ده میل ده دا
فیمیل ده، میل فیمیل میل فیمیل، مثلا میل شو و فیمیل شو. اوس دلته راځو سلري ورکو. ځکه دوه شیان دي، مثال یا میل ده یا فیمیل ده. زه په دغه وخت کې دې وخت کې زه غواړم چې معلوم کم چې فیمیل موږ سره کوم یو دی. نو لازمه دلته څه ورته وایم؟ موږ ته معلوم کم مثال په ډول فیمیل. ها فیمیل ته کوم کلر ورکا؟ دلته راشه وایم چې فیمیل ته مثلا فیل ته دا یو کلر ورکا. اوکې دا فیمیل لپاره شول. بیا میل راته هایلایټ کا، یعنی کوم کسان چې شي دي میل دي، نو دې لپاره لیکم میل، بیا دلته راځم عمده کلر. اوکې کوي ګورئ مشکل څه شته؟ به خو رسېدی میل درته جدا هایلایټ کړل او فیمیل جدا. او که چېرته بیا غواړې دا شرط دې نه وي نو دلته به راشي څه به ورته کلیر. یو بل شی ده موږ تاسو سره ورونو په نوم د شی ټکسټ ډاټ کنټینټس. ټکسټ ډاټ کنټینټس یعنی شامل وي. ګورئ زه وایم په دغو نومو کې په هر نوم کې چې او یا مثلا ا یا ام حرف شامل و اما ته هایلایټ کا. ګوره ا ام مثال، یا مثلا ا ګوره ا په ټولو کې شته، یا مثلا اچ ګوره په دغو نومو کې شته. فهیمه، شفیقه مثال په ډول، خالد، خالده ټولو کې شته که نشته؟ یعنې دغو ټولو کې شته دی. ولې یو شي ته متوجه اوسېږي دا چیرته استعمالوو. زه به دا یو شی درته وکړم. موږ تاسو افغانستان کې یو وخت کې د 9 عدد ډېر عام و، سونو چې ورته وایي، یعنې یا مثال په پاکستان کې 420 ده. دا عدد دي که نه. مثال په ډول اته فکر وکړئ یو ډیټابیس تاسو جوړوئ، داسې ګنګوسې زیاتې وي. مثال اته ما خپله اورېدلي دي چې کله به چا موټر اخیستلو هغه سیونونه وی راته تیر که ترافیکو ته به یې ویل، همداسې یو شی و پکې، همداسې ده که نه ده. ځکه هلته خو نمبر ورته چې رسي، ځکه داسې ګاډې و چې څومره قیمت به یې لرل 10,000 به یې په 4,000 خرڅولو، ځکه تاوان و. صرف یو بېمعنه شي باندې داسې خاص معنی هم نه لري، که هر څه 9 کېدی شي. خو کومه خاص خبر خو یعنې دا تاوان و. اوس داسې یو وخت راځي چې تاسو سره نمبر پلیټې دي یا تاسو سره ډیټابیس ده. په دغه ډیټابیس کې غواړو چې معلوم کوو ډېر سم نو تاسو سره خپل دغه وي، نو د خاطره نو دا عدد معلومول دا ډېره ګرانه خبره نه ده. زه وایم چې هر یو هغه خو فرق نه کوي چې هغه سیونو مثلا یا 420 په شروع کې وي په آخر کې وي، چې هر چیرته وي که نه، صرف وایي چې سیونو نمبر ونه لري که شروع. نو دا دغې لپاره چې معلومول غواړئ ټکسټ ډاټ کنټینټس نه به استعمال شی واخلئ، استفاده وکړئ. مثال په ډول زه راځم یو آی ډي ته یې ورکم، خوښه مو که موبایل ته. موبایل صحیح ده، عام ده، صحیح شو که نه. نیم مثلا یا نومونه به پرېږدو، ډایرکټ به موبایل صحیح شو، ډایرکټ موبایل. دلته نمبر یې لیکم، مختلف نمبر یې دي، صحیح شو. دا به زه کاپي کړم. اوس په دغو نمبرو کې زه غواړم معلوم کړم چې کوم عادت یا کوم موبایل نمبر دی چې هغه سیونو نمبر لري. اوس زه غواړم دلته مثال په ډول دا نمبر هم ګوره. اوس دغو کې معلومول غواړم، هایلایټ څه ورته یم؟ ټکسټ ډاټ کنټینټس. کله مو چې کلیک کوو کوم عادت مو پکار ده؟ وایي چې 9.
ګوره ادې په آخر کې ده، صحیح شو، ادې دلته ده، ادې هم آخر ته ده. دا ګورې ټولې درته ښیي که نه؟ پې ورسېدی، مشکل شی خو نشته. ها بل یو آپشن چې کوم یو مونږ تاسو سره ده هغه شی ده ډیټ لپاره ده. دا ډیټ به زه همداسې تشریح کړم درته، تاسو بیا جدولې ورته جوړې کړئ. زه به یې تشریح همداسې درته وکړم، تاسو جدولې جوړې کړئ. یسټرډے څه کار یې کولو؟ تېرې ورځ تاریخ. څه معنی تېرې ورځ تاریخ؟ صحیح ده که نه؟ یعنې یسټرډے تاریخ خو تاسو ته هایلایټ کوي، رحمته متوجه شه که نه؟ نو دا یې څه لپاره مونږ هایلایټ کوو؟ څوک ویلی شي؟ آفرین. نور وایې که نه؟ همدا مثالونه دي. ګورئ زه لنډ مثال درکړم. ښه مثال تېرې ورځ څه ریکارډ چې وي ټول به ښیي. ایرپورټ کې مثال په ډول نن پرواز وشو، یا پرون پرواز شوی ده، نن ګورم چې په پروني پرواز کې څوک وو، احمد وو، محمود وو، داود وو، ټول مونږ ته هایلایټ کا. یا مثال په ډول زه لنډ یو بل مثال در کوم د انسټیټیوټ کې یا مکاتبو کې وایم چې پرون کوم کلاس امتحان وو. ګورئ دا ټول تېرې ورځ درته ښیي که نه ښیي؟ یا راځو ټوډې ته. لکه مثال په ډول ټوډې ډېر استعمال لري، دا تاریخ عموما زیات استعمال لري. کله چې تاسو یو کمپنۍ ته ځئ امتحان ورکوئ، هغه تاسو ته 40 ساعته مخکې یا 40 ساعته مخکې تاسو ته زنګ وخي، خو عام ډول سره 40 ساعته مخکې درته وایي چې پلانکي دفتر کې تاسو په دغه ټایم باندې راشي، تاسو اګزام لرئ. صحیح شو؟ ځکه هغه 4 ساعتو کې ته لا که ولایت کې وي ځان ورته راورسوي، یا مثال په ډول بعضې کسان وي کابل نه کوم ولایت ته ځي هغه بیا 40 ساعته مخکې وي. دا دغه شته دي، ځکه داسې نه کوي چې تا ته دفتن زنګ وهي هله زر راشه. دا امکان نه لري، ځکه انسان چیرې وي. یعنې قانون یې دا ده 40 ساعته مخکې دوی زنګ وهي. کله چې زنګ ووهلو نو په سبا خو ته حاضرېږې. فکر وکړې پرونی تاسو ته زنګ والی ده، نن ته حاضر شوې. دوی سره ورکه ډیټابیس کې خو ډېر کسان وي، تام سی وي راوړی، تام ډېر کسان وي. وایي چې نن امتحان کې کوم کسان مونږ راغوښتي دي هغه مونږ ته هایلایټ کا. اتومات درته هایلایټ کوي. یا مثال په ډول کله چې تاسو ایرپورټ ته ځئ، تاسو نه پاسپورټ اخیستل کېږي یا چیک کېږي، خو پاسپورټ دومره مطرح نه ده ځکه په هغې ویزه لګېدلې ده، هغه چیک شوې ده. مهم دوی لپاره شی ده هغه ټیکټ یې چې درکړی ده. دوی په خپل ډیټابیس کې ګوري چې آیا هغه ټیکټ چې تا اخیستی په همدې ننني پرواز کې په همدغې ټایم کې که نه، هغه صرف ډیټابیس سره سرور کوي چې ننني پرواز کې څوک دی، احمد دی، محمود دی، ټول هایلایټ کا. هغه ګوري چې شته ده او که نشته ده. یا مثال په ډول نن کوم کلاس امتحان ده، نن کوم کلاس باید داخلي تحویل کړي. ګوري دا ټول نن ورځې ریکارډ ده. او همدارنګه ټومارو ما څنګه چې تاسو ته مخکې ویلې چې امتحان لپاره چې کله تاسو غواړئ 40 ساعته مخکې غواړو چې سبا لپاره کسان امتحان ته راوغواړو، هایلایټ یې کوم ته تاسو ته به هایلایټ کوي. یا مثال په ډول زه تاسو ته وایم چې هلکانو سبا مو امتحان ده، ما ته خپله باید اکسل دا واضح کړي، ووایي چې دغه کلاس چې ده امتحان ده. صحیح شو؟ او تیرو ورځو لپاره هم همدا شان تاسو کولی شئ یو دغه تیرو ورځو کې څومره مونږ عاید وکړو، یا وایي چې تیره هفته مو څومره عاید کړی و، دې هفته کې مو څومره کړی، او راتلونکي ته څه پلانونه باید ولرو. همدا شان میاشتنۍ حسابې چې کوئ، تیرې میاشتې حسابې څومره وایي، دغې میاشتې څومره ده، او راتلونکي ته کوم پلانونه باید ونیسو. دا ټول تاسو هایلایټ کوی شئ. پې ورسېدې؟ همدا شان یو بل شی ده مونږ سره، هغه شی ده یو ډوپلیکیټ ده، بل یونیک. ډوپلیکیټ کاپي ریکارډ به درته ښیي، یونیک واحد یعنې کاپي به نه وي. اوس پې ورسېدې نو ټول کاپي و په دې سیوا ده دې نه. البته دا ډوپلیکیټ او یونیک هغې وخت کې استعمالوي چې کله کاپي نه وي هغه شی، لکه موبایل نمبر کاپي نه راځي،
تذکرې نمبر کاپي نه راځي. شاسي نمبر، لیسنس نمبر، دا هغه نمبر دي چې کاپي نه لري. نو تاسو باید دغه شی هایلایټ کړئ. داسې نه شي چې په نومو باندې تاسو ته تطبیق کوئ. ځکه چې نوم شی وي حتما کاپي دار. ته وارث یې، دا هم وارث ده، هم وارث ده، امکان لري. زه وایم نه، تذکره ته وګوره چا خو کاپي نه ده راوړې، نو ډوپلیکیټ یې معلوم کړه. اوس پې ورسېدې، مشکل شی شته؟ ادامه به په خیر سبا وایم.